بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. هر انسان په ګناهونو کې په نن سبا دور کې انتهایی ډوب شوی دی او ګناهونه ډېر زیات انسان کوي، خو دا غواړي هر انسان چې الله سبحانه وتعالی ما معاف کړي. نو نبی صلی الله علیه و آله وسلم څه اذکار ښوولي، څه دعاګانې ښوولي چې هغه موږ تاسو وایو الله سبحانه وتعالی به زموږ تمام ګناهونه معاف کړي. امام بخاری رحمه الله باب تړلی دی، باب فضل تسبیح په کتاب الدعوات کې د سبحان الله فضیلت. ابو هريره رضی الله تعالی عنه نقل کوي چې ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من قال فی یومین 100 مرة سبحان الله وبحمده، چا چې په ورځ کې سبحان الله وبحمده دا سل کرته وویل نو هغه تمام ګناهونه به الله سبحانه وتعالی معاف کړي. وان کان مثل زبد البحر، اگر که د سمندر د زګ مرولې نه. اسانه دعا د سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده دا چې انسان د یوې ورځې سل کرته وایي الله سبحانه وتعالی به د هغه تمام ګناهونه معاف کوي. امام بخاری رحم الله دا حدیث راوړی، صحیح حدیث دی، سند کې څه مسله نشته، صحیح بخاري کې دی. نو اسانه دعا ده، پکار موږ او تاسو ته دا ده چې په خپل دا یو تړپ او دا یو غم د ځان څخه پیدا کړو چې الله سبحانه وتعالی موږ دا ګناهونه معاف کړي. موږ ګناهونه ډېر زیات کړي دي، نو صغایر ګناهونه په دې سره ټول الله سبحانه وتعالی هغه معاف کوي. سبحان الله وبحمده اسانه دعا ده، او هر چې کبایر دي د هغه دپاره علماو څه شرایط او څه قواعد یې ښودي دي چې الله سبحانه وتعالی به د هغې په وجه هغه معاف کوي. جزاکم الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.